نو که چېرته ته خپل ضمیر ته ملامته نه وې نو پوه شه چې ته جنتي او که ستا ضمیر په خپله تا ته وایي چې ټګي ټوري ده نو چې ستا خپل ضمیر ته اجازت نه کوي نو ستا څخه لوی خدای ته به ستا د عمل پته ني زما د پښتنې خاورو ډېر چې کوم دی زه به وایم چې بدنصیب و چې تر دې وخته پورې لا دومره لویه مبارزه چې د دې خاورې لپاره په دې بنیاد شوې ده چې زمونږ بچي دې مالمان شي زمونږ چې کوم دی خویندې میندې د حیا عزت ژوند تېر کړي تاسو وګورئ چې د 40 کالو راسې خو موږ در په در خاورې په سر د دې دنیا کې خلک ولیدو چې موږ ګرځو په یو نوم باندې مرو په بل نوم باندې مرو او موږ تر اوسه په دې پوه نه شو چې وجنیم څوک دا نن چې دلته قبر کې عبدالرحمن پروت دی لږ چې تاسو د ده دا ژوند سټډي کوئ دی کراچۍ ته سبق لتلی نو دی ولې په خپو شل شو دی تاسو له روغ عبدالرحمن چې دلته نه تلی نو شل ولې راغلو خو په ګولو ولګېدو نو ځکه چې کوم دی نو شل شو دا د چا ګولی وي دا کله د یو ګولی کله د بل ګولی خو پښتنو له پرتې نه په کراچۍ کې چا وبخلو نه په پښتونخوا کې چا وبخلو او نه چې کوم دی نو چې چېرته بار ملکونو ته تللي نو موږ چا ونه بخلو دا ځکه یې ونه بخلو چې موږ په ځان کې هغه اتفاق پیدا نه کړو چې په کوم باندې قومونه خپل معراج ته رسي کوم قوم چې د خپل ځان په خپله خپې وخي دی به ښه د ورځ نه مومي دی به په یو په بل نوم باندې وجني او مونږ او تاسو به غمونه کوو خو زه عبدالرحمن خان ته په دې وخت کې سلام پیش کوم چې دی کله روغ و هم د باچا خان دا مبارزه کوله خو چې کله معذور شو او په ویلچیر کې کېناستو نو د هغې نه زیاته کړې ده دلته سړی لږ وخوځي وایي زما خواړو چا د قربانو قدر ونه کړو ما ته خواړو چا ونه کته نو چې په ځوانۍ د مرګه تېر شي د دې نه ګټه قرباني شته بچکولو والا خو خدای دی ګینې دی خو مړو که نه نو د ده خو دا ونه وي چې ګینې زما قرباني ډېره ده د انسان به د مرګ نه زیات نور سي چې د عبدالرحمن خان کاکا نسوی وي په کور کې خدای خدمتګاري وي په خپله د پښتون فېډریشن صوبایي صدر وي او هغه دې په ګولۍ ولګي او تا له دې شل راشي او زمونږ وړاندې بیا نور ژوند تېر کړو یو جلسه دې پاتې نه ده یو جلوس دې پاتې نه دی یو داسې ځای نه دی پاتې چې د پښتنو غونډه به دی ولتلي دي غرض مې دا چې معذور نو دومره مبارزه نه وکړي چې څومره معذور شو د هغې نه پس ته یې مبارزه کړې ده که ایمان تېروئ نو د خدمت دپاره چې کوم دی عذر نشته د ایمان تېرولو لپاره عذر نشته او دا هغه وخت دی چې ګرانو ملګرو ماښامیم دی تاسو سوچ وکئ پیغمبران د دنیا نه تللي دي مونږ چې کوم دی د عیسی علیه السلام هغه پیغمبرو چې هغه له خدای پاک معجزه ورکړې وه چې مړي ژوندي کوي د دې نه خو زیات چې خدای پاک کم کار کولو خدای پاک هغه کار عیسی علیه السلام له معجزه ورکړه د دې نه خو زیات څه نشي کېدی مړي کې ساه اچول او ګرانو ملګرو د هغه ډېرې معجزې وې پیدایشي پیغمبر و خو هغه هم چې کوم دی نو خدای اسمان ته وغوسته او لاړ پاتې نه شي په دې دنیا لاړ او ګرانو ملګرو هغه پیغمبر چې د چا د مخه دواړه دنیا جوړې شوي دي سردار دو جهان آقای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې په اجازت یې ته نه روح ایشتی دی چې اسرائیل علیه السلام راځي نو هغه ورنه تپوس کوي چې اجازت دی نو چې اجازت باندې د چا نه روح هلي نو که هغه اجازت نه ورکولو خو نن پورې به ژوندی وکړه خو هغه پیغمبران چې وایي د خدای رضا ده زما رضا ده نو چې هغه سردار دو جهان چې دواړه دنیا د هغه د مخه جوړې دي هغه د دې دنیا نه رحلت کړی دی دا څه دپاره چې ته او ما ته وښیي چې په جهان د پاتې کېدو څوک شته نه نو چې نشته دی او قدمونه هم په شمار دي ساګانې هم په شمار دي نو ولې په نر او په ایماندارۍ تېر نه کړو ورک دی هغه بې غیرتي شي د غیرت ژوند پکار دی د ایماندارۍ ژوند پکار دی د نرتوب ژوند پکار دی او چې نرتوب کې نو که د یو ورځ ژوند دی نو هغه ژوند باندې به فخر کې او چې بې غیرته او 100 ورځې ژوند دی خو 100 ورځې به مرې که نه بې غیرتي خو مرګ دی نو مونږ
خدای دې د بې غیرتۍ ژوند نه راکوي داسې د نرتوب ژوند دې راله راکړي چې شل به یې خو د پښتون قوم خدمت به کوم شل به یې خو د پښتنو دروازه به ډبوم ګرانو ملګرو زمونږ اولیاء کرام زمونږ نه په داسې طریقه رحلت کړی دی زمونږ پلار نیکونه دا نن چې مونږ تاسو دلته ناست یو زمونږ د سترګو وړاندې څومره جنازې مونږ کړي دي کم خلک تېري څوک هم پاتې نه دی خو چې څوک په نه راتلی خلک یادوي څوک چې په بې غیرتۍ تللی نو خلک پکې الټه دا م وایي ښه ده چې دنیا دې پاکه شوه نو اخر چې خدای تاله دا ژوند درکړی دی او تاله یو موقع درکړې ده او بیا ته د یو خاص هغه قوم کې پیدا یې چې هغه ته د مبارزې ضرورت دی ته هغه قوم کې پیدا یې چې په هغه وسایلو باندې خلکو قبضې کړي دي ته په هغه قوم کې پیدا یې چې د غلامۍ زنځیرونو ته خلک تړي خدای پاک وایي چې ازادي د ازادۍ دپاره میدان ته به وځي خپل حق به ګټي د رسول حکم دی چې د غلامۍ زنځیرونه به نه اچوئ نن په یو شکل کې او په بل شکل کې مونږ به خلک غلامان ساتي مونږ نن د عبدالرحمن په قبر باندې دا لوس کوو چې مونږ د خپل باچا خان د سوچ او فکر مطابق د خدای خدمتګارو د فکر مطابق په دې وطن کې چې کوم دی د خپلو وسایلو اختیار د ټول انساني بنیادي حقوق ورکول او د ټول انسانانو خپل حق صوبۍ خود مختیاري او په دې وطن کې د انسان د ژوند د تیرولو حقوق دا مونږ ځان لم غواړو نورو لم غواړو مونږ تنګ نظره خلک نه یو مونږ وایو چې خدای ماله راکړي خیر دی که نورو لی ورکړي د دې نه زیاته ورکړي خو دا زمان وړی خدای زما نصیب کړي مونږ په دنیا کې د ټولو قومونو حق غواړو باچا خان به وي او دا خدای هم وایي او رسول هم وایي چې مونږ د ټول انسانیت د خدمت خبره کوو که په دنیا کې په هر ځای کې ظلم کېږي مونږ د هغې ظلم خلاف یو که په فلسطین کې کېږي مونږ یې خلاف یو تاسو په خپله د دې خبرې خو چې کله دې په خپل وطن کې پیښه شي نو چې په ځان غیرت نه کړي نو ته په بل چا غیرت په دې ختموم ګرانو ملګرو چې نن د عبدالرحمن چونکې د هغه په مونږ یو حق او دوی د اواز وکړو نو دا به ډېره بده خبره وه که زه نه راپاڅېدم نو خلکو وایي چې میا صاحب خبرې ونه کړي ماله زه نیم خبر چې ما به د دې حق ادا کړي او که نه خو زه دومره ضرور وایم چې راځئ چې د خپلو عملونو عمل چې کوم دی جان چکو جان چې خلک ورته جان پړتال وایي راځئ چې د خپل عملونه وګورو راځئ چې په ځان سوچ او فکر وکړو او د خپل عمل ته وګورو چې آیا مونږ د عملونه د دې قابل دي چې مونږ به خدای ته مخامخ شو دا عملونه د دې قابل دي چې مونږ به خپل پیغمبر ته مخامخ شو دا عملونه زمونږ دي چې مونږ به خپل سیاسي هغه مشران چې د قوم دپاره قربانۍ ورکړي او شهیدان شوي دي چې مونږ به خپل شهیدانو ته مخامخ شو مونږ به خپلو غازیانو ته مخامخ شو هغه چې مونږ د دنیا قربانۍ پختی ماتې کړي دي هغې ته به مونږ مخامخ شو نو راځئ که زمونږ په دې کې لږ کمې چې د خدای نه سوال وکړو چې یا خدای زمونږ دا کمې پوره کړي یا الله زمونږ نیتونه صفا کړي